درس وایي صحیح ده. دلته ما سره یو وداني ده دا به ور دننه کړو ټپس ته سمه ده. نیو ماډل راخلو نیو ماډل نو دلته به زر ووت مصیب ته را سره مرسته یې څخه په ایکس باندې څو دي خاص دلته مې تار لیکلي ایکس په ایکس باندې څو ګریډونه زه لرم 7 ګریډه او په وای باندې څو ده 6 دی او سپیسینګ ان ایکس ډایرکشن په ایکس ډایرکشن 4.3 نیسم بیا وروسته موږ بدلون کې راوړو صحیح ده 4.3 او بیا په وای باندې څو ده 3.3 د پوډ څو پوډه 4 پوډه نیسم سمه ده 4 پوډه او ټیپیکل سټوري دا 3 او لاندنی پوډ به ونیسم 3.5 سمه ده لاندنی 3.5 نور راپورته پوډونه چې دي 3 پوډه را سره پاتې کېږي هغه 3 ده وروسته هم دا ستاسو بدلون دی کې راوړلی شي سمه ده. اوس موږ غواړو چې په دې کې ایډیټ وکړو دلته خو که دلته تاسو پام کړی یونیفارم ګریډ سپیسینګ دی دلته موږ هلته لکه یو ډول را سره واوسي لکه په ایکس ډایرکشن کې ټول سپیسینګ یعنې ټولې وایي 4.3 یعنې ټیپیکل دی راځي ټولې برابرې دي یونیفارم دی ورته دي خو که وغواړو چې بدلون کې راوړو بیا راځو دلته هلته منځ کې هم کولی شو دلته هم کولی شو کسټم ګریډ سپیسینګ ته راځو ګریډ لیبل دلته موږ لیبل هم بدلولی شو لکه بیګیننګ ایکس آی ډي په ای باندې پیلیږي که نه ته دلته یو بل توری ورته ووایه بي ورته ووایه سی ورته ووایه یا بل کوم یو توری ورته ووایه ورته وایه چې لیبل لیفټ ټو رایټ د کیڼ لوري نه ښي لور ته درته پیل کړي یا ورته وایه چې د هغه نه ښي لوري نه لیفټ ته هره تا خوښه ده چې څنګه ورکوې صحیح ده په وای باندې له کوم ځای نه درته پیل کړي له یو نه درته پیل کړي یا بل کوم یو عدد ورکولی شي صحیح ده موږ دا پرېږدو که تاسو یې بدلوئ بدلولی شئ صحیح ده یا زه ورته وایم نه ما ته یې د شی نه پیل کړه د سی نه یې راته پیل کړي سی نه دې راته پیل کړي صحیح ده که نه سین ښه اوکې دې باندې وپوهېدئ ایډیټ ګریډ دې ته راځو ښه دې کې مخکې هم خبره کړې وه یاد به مو یې صحیح ده که نه نو دلته سپیسینګ راخلو سپیسینګ دلته په ایکس باندې دلته غواړم بدلون راوړم دا موږ سره څو ده دغه د دا سی دی که نه دا بل شی سی ډي راغی شی راغی د ډي او ای په منځ کې فاصله څومره ده 3.3 دی دا 3.3 زه غواړم دا څه وکړم 3.3 دا راځي که نه د ډي او ای په منځ کې ګوره له سی نه پیل شوی هلته له ای نه یې نه راته پیل کړی 3.څو دی 3.3 دی ښه او بیا راځو د جي او ایچ په منځ کې د جي او ایچ په منځ کې دغه فاصله د په او جي په منځ کې دا فاصله دا هم 3.3 دی هلته وګوره دلته بدلون راغی صحیح ده ټول بدلون چې کله موږ راوړ ببل سایز کې هم تاسو بدلون راوړلی صحیح دا به یو کوه دغه ببل سایز دی موږ سره نور هم د دې په اړه ښه غږېدلي صحیح ده دا نوره موږ سره ټول 3.3 دی همداسې پرېږدو اوکې کوئ ښه دا خو هلته موږ سره بدلون راغی اوس د دې لپاره چې لنډ یو ماډل جوړ کړئ دا راخلو د دې په اړه بیا وروسته خبره کوو ښه لوډونه هم دلته ورکولی شئ زه اوس نه لوډ ورکوم نه بس دا چجاوید شی هم نه ورکوم ټکسټ دایتکا ورکوم او ریپ ترې ایسته کوم دلته بیا خپله خبرې وکړو د دې ټمپلیټ په اړه موږ اوس هلته خبرې کوو لوډونه هر شی زه هلته ورکوم دلته یې ورکولی شئ ښه لکه ډیډ لوډ ایډیشنل ده دا بیا سوپر ډیډ لوډ کې راځي دلته کالم لپاره مقطع ټاکلی شئ د بیم لپاره چې په ایکس باندې اچوئ ایکس سره موازي د وای محور سره موازي کوم بیمونه اچوئ سلب لپاره مقطع ټاکئ خو د دې په اړه به بیا خپل وخت کې ټمپلیټ کې خبره وکړو زه زر زر کار کوم بیا به ګورو صحیح ده که نه اوکې ښه موږ سره دا جوړ شو دا ماډل دلته اوس وګورئ زه خپل د خوښ شیان ورکوم دلته نه مقطع ما د خپلې خوښې ده نه د کالم مقطع او نه د بیم مقطع او نه د سلب مقطع زه خپل زر زر یې جوړوم ورته ډیپینډ کوم صحیح ورته ورکوئ زه وروسته جوړوم بس نور کار ده ښه اوس راځو ډیپین ته میټریل پراپرټیز ته راځو میټریل پراپرټیز زه به دې کې یو څه ګوتې به ووایي صحیح ده که نه دا مونږ 4 زره نه کاروو دا به لږ راکړم واحد به 2 سنچ میټیریل دا به څه وکړو 3 زره به صحیح ده که نه دا به 40 وکاروو دې ټول داسې هم کولی شئ تاسو پایه کې یو ډول میټریل وکاروئ د هغه لپاره
بل ډول د سلب او د کالم کولی شي څو ډولونه ګټه اخلي صحیح ده. دلته څو د 3000 100 او 22 اوکې دا نور هر شی بدلیږي صحیح ده خپله ورسره بدلیږي. که دلته لاړ شئ بېرته وګورئ دلته ګوره دا ټول موږ سره بدل شوي صحیح شو. خاص موږ دې ته اړتیا لرله چې دا مو بدل. ښه راځو پریم سیکشن ته. اوس راته وایه چې بیم څو په څو کې وه؟ بیم څو ده؟ 10 په 4 دا یوازې نوم دی ښه. دلته 40 سانتي متره دی که نه په څو په 10 سانتي متره 10 سانتي متره دا کانکریټ راواخلو بیم او 4 سانتي متره دا 4 سانتي اوکې اوکې بیم خلاص شو. دا ځل کالم ته راځو. کالم څو دی 10 په 10 کې 10 سانتي متره په 10 سانتي متره کې صحیح ده. دلته میټریال به ځان لپاره وټاکئ رینفورسمنټ ته راسه. کالم دا ریکټینګولر دا 28 دی او دلته چې شی ورکړه پوښ یې ورکړه 4 سانتي ښه. دوه پایې موږ ورته دوه مقطع جوړوو چې یو ته ډیزاین ورته وایي چې ډیزاین یې کړه بل ورته وایي چې چک یې کړه راته صحیح ده. دا به ورته وایي چې موږ ته یې چک کړه 2 او 2 ورکوو. د دې په اړه خو غږېدلي کله موږ سیکشن د کارنر بر سایز دا اوس ټول په کارنر کې راځي. شپږم نمبر به ورکړو صحیح ده. شپږم نمبر رینفورسمنټ ټو بي چکډ صحیح شو. دا موږ سره رینفورسمنټ ټو بي چکډ شو اوکې. بل راځو ریکټینګولر دې ته کالم 10 په 10 کې دا څه شی ده ډي به ورسره چې موږ ته یې نوم نه وپوهېږو که نه 10 په 10 کې ښه. کالم د ریکټینګولر د دې ته به ورکړو 4 سانتي پوښ رینفورسمنټ ټو بي ډیزاین پوښ خو به ورکړی داسې خو نه دی چې اوس دلته کار څومره ډېر سیخانې کومه معنا موږ سره نه لري ځکه ورته هم وویلی چې ډیزاین یې که راته صحیح ده که نه اوکې اوکې. را به سو سلب ته سلب به ډیفاین څو دی سلب سلب 12 آر سی سی سلب دی بس دی 12 او 12 ښه. که چیرې داسې وي در سره دلته فکر نه کوم چې موږ سره 1 وي سلب واوسي. که چیرې 1 وي بیا یو بل سلب به مقطع جوړه کړه لکه بل سلب ورته ووایه هلته بیا دا 1 وي لوډ ډسټریبیوشن دغه راواخله بیا ورسره یو سپیشل 1 وي لوډ ډسټریبیوشن بیا به د 1 وي په څیر باندې لوډ درته ویشي. اوس موږ سره ښایي نه وي که راسره و بیا به یې جوړ کړو یا یې مخکې له مخکې درته جوړ کړه څه خبره نه ده. 12 سانتي متره دلته یو او ورسره ولیکه چې 1 وي داسې 1 وي او ډبلیو ال ورسره ولیکه صحیح ده. که ډي ورسره لیکم ډسټریبیوشن ښه خبره ده یو نوم دی خلاص. کانکریټ دې ته وایي 12 سانتي متره په 12 دا 12 سانتي متره یوزډ صحیح ده ښه. بس دا مونږ نور جوړ کړه نور څه شی ته نور څه شی نه دی پاتې. ښه مونږ هلته لوډونه نه وو ورکړي صحیح ده. لوډونه به هم وروسته ډیفاین کړو. اوس ښه کوډ به وټاکو. کوډ تیار د دې لپاره چې موږ میټریل هغه کولی سی آی مخکې له مخکې نه ټاکل سوی دی د دې لپاره چې موږ انالیسیس کوو صحیح ده. بیا چې کله مو ډیزاین کوو هلته به بیا کوډ هم همدغه ای سی آی به ورته وټاکو صحیح شو. ښه تر دې ځایه موږ کار وکړه. را به اوس هغه خپل سیکشنونه چې موږ کوم دي په دې به یې اساین کړو. دا خو یې خپل سیکشنونه نه دي که نه. دلته ته وګوره لاین سیکشن دلته وګوره لاین پیدا کړه. لاین سیکشن کوم ځای کې لاین لیبل دا لاین کوم دا لاین سیکشن لاین سیکشن دلته وګوره دا خو یې موږ خپل سیکشنونه نه دي که نه. دلته وګوره کانکریټ کالم د کانکریټ بیم دی. اوس زه لومړی به بیمونو ته اساین کړو صحیح ده. سلیکټ ته راځم زه ورته وایم چې بای پریم سیکشن کانکریټ بیم سیکشن دې راته سلیکټ کړي. لاړ به سې کانکریټ بیم سیکشن دلته وګوره کانکریټ بیم سیکشن
لاندې لاړ دا ورته دا راته سلیکټ کړه سلیکټ کړي ټول کنه را بسې اساین ته اساین پریم لاین سیکشن ورته وایي پریم سیکشن خپله بیم سیکشن داسې کوم جوړ کړی هغه ورته اساین کړه ګوره بیم 13 کې اوکې که ټولو ته هغه ورته اساین شو صحیح ده منصور صاحب وپوهېدې ګوره بیم 13 کې ده ډرانه ډېر وخت به یې نیولی وای ډران هم کولی سي خپله هلته ډرا راواخله دلته لکه دا راواخلې خپل بیم راواخلې اوس وګوره که ته هغه ډیلیټ کړې هغه بیمونه بیا یې جوړی ښایي په څو ساعتونو کې جوړ کړې یا که ډېر هم ته ګړندی واوسې په 1 ساعت کې نیم ساعت کې ښایي کار وکړې او دا ډېر زر زر کېږي صحیح ده که نه دا په کالم کې اوس راځو بیا کالم دا ځل زه غواړم بیم خو مو داسې وکړه که نه دا ځل کالم موږ سلیکټ کوو ټول کالمونه چې موږ سره کوم دي ټول کالمونه سلیکټ کوو په کالم باندې هغه خپل د خوښې کالم موږ پې اساین کوو سمه ده را بسو کالم کانکریټ کالم دی را سره که نه کانکریټ کالم ګوره ټول موږ سره سلیکټ شو هر څومره کالمونه چې دي دې باندې موږ هغه د خپلې خوښې مخ ته اساین کوو پریم سیکشن یو ځل به موږ دا کالمونه هم ډیزاین کوو په بل ځل به همغه چک ورته وایي صحیح ده چې تاسو په توپیر هم سم وپوهېږئ دلته کالم 13 په 13 کې همغه ډیزاین به ورته وایي صحیح ده دغه سیکشن راته ډیزاین کړي اوس ټولو ته همغه سیکشن راغی دلته ګورئ ټولو ته دا راغی دا ځل زه ورته وایم ماته د سلب هم سلیکټ دې کړي سلب یو که نه سلب یو ورته ګوره ټول یې سلیکټ را بسې اساین ته شل ایریا وال سلب دې ته وراسي سلب کوم یو سلب دا سلب که نه هغه ون وي خو مونږ که ته ولرې بیا ورته بدلولی سي همغه ځایونه سلیکټ کړه خو دلته یو ځل ټول سلیکټ شوي دی زه ټول یو ځل دغه ورته لکه دا ټو وی لوډ ډسټریبیوشن څنګه همغه ورته هغه کوو صحیح ده اوس راسه دلته که دلته مونږ فکر وکړو ون وی به راسره ونه اوسي صحیح ده ډېر کم که چیرې وای راسره هغه مو داسې سلیکټ کول دلته بیا مو ورته بیل بیل هغه کوو صحیح ده که نه ښه تر دې ځایه وپوهېدئ چې تر دې ځایه وپوهېدئ اوس داسې راځو چې هغه کوه دا لوډونه ورته هغه کوه ورپېژنو صحیح ده که نه څه لوډ دا سټاټیک لوډ کیسز ډېډ لوډ یو صفر ډېډ لوډ به ورغه صحیح ده زلزلې لوډ باندې خو پوهېدلې صحیح ده اوس دومره نه به پسې ګرځو اوس چې بیا همغه پیل را پیدا کوه هغه کوه ډېر وخت نیسي سوپر ډېډ لوډ دا به یو کمبینیشن جوړ کړو صحیح ده لوډ کمبینیشن اډ دې ته به مایکم به وګورو صحیح ده 1.2 لایو لوډ به 1.6 سوپر ډېډ 1.0 دا کمبو مو جوړه کړه اوس به لوډونه دی باندې واچو ګوره کېدای سي موږ سره کوم ځای کې ځینه واوسي دلته تاسو پام کړی دا یو سلب دی ټول مخکې موږ ټمپلیټ کې راخیستی تاسو داسې هم کولی سئ چې بیل بیل سلب جوړ کړئ دلته هغه ورکړئ او داسې هم کولی سئ اوس دغه سلب په دې برخو باندې هره برخه باندې وویشئ دا لاندې بیمونه ورته سلیکټ کړئ دا سلب به هلته ورته وویشل سي په هغه باندې ورکم اوس وروسته بیا کار کوم نه بارونه خو به اوس زما مطلب دا دی لکه دلته موږ سره اوس زینه دی صحیح ده که نه دا ځای باید ما سره خالي واوسي ولې دلته چې ما ټمپلیټ راخیستی دا ټول یو سلب راته شمېرلی دی صحیح ده که نه اوس تاسې داسې هم کولی سئ دا سلب په یو ځل باندې دلته وویشئ په برخو باندې لکه داسې اوس وګوره دلته څنګه اوپنینګ ورکوئ د هغه به زه ترې ایسته کړم دا نومونه چې ایسته سي لاین سیکشن دې نه راته ښایي سمه ده اوس دلته وګورئ ورته دا به سیمیلر کم سیمیلر په اړه مې خبره درته کړې وه خو لرنینګ کې لږ څه نه وه راغله سیمیلر او سیمیلر لکه کوم یو شی ارتفاع خبره نه ده دلته لکه کوم میسټرز بیا به ځای وروسته هم کار وکړو اوس به خبره بل چېرې لاړه صحیح ده راځو اوس دلته څنګه تاسو دغه سلبونه په برخو باندې ویشئ د دې لپاره به تا اول راسئ هغه به سلیکټ به کړي بیمونه به سلیکټ کړي صحیح ده ایډیټ کې به بیا خپله هم ووایو ښه دلته به سیمیلر راواخلې د هغه به هم سلیکټ کړي دغه ایریا به سلیکټ کړي صحیح ده دلته راسه ایډیټ مش ایریا ته راسه مش ایریا مش
دلته ورا selected point object intersection with visible grid intersection with selected line object دا به تاسو select کړئ edit menu کې بیا درته وایم اوس وګوره ونه شوه ښه باید را سره اوسي ښه زه ګورم چې ولې ونه شوه frame section beam باید اوسي ښه همداسې کېږي mesh area intersection with the selected line object select شوی یم د لاین object باید هغه کې دا به مر سره واخله visible grid چې په grid باندې م راته وشي اوس به وګورو چې کېږي که نه بیا هم ونه شو ښه زه اوس ګورم دا به لږ ودروه ښه مونږ کولی سو چې دا په برخو باندې وویشو ښه هلته ما یوه تېروتنه کوله ځکه هلته نه ویشل کېدی صحیح ده دا به راخل دغه لاندې چې کوم هغه دی دا به ټول در سره سلیکټ کړي بیمونه به سلیکټ کړي دا داسې دا سیمیلر سټوري کوي یو ځل سیمیلر سټوریز په ټولو کې راسي صحیح ده که نه دا هم سلیکټ کړئ او راسئ دغه بیمونه هم سلیکټ کړئ سلیکټه بیم دی که نه بیم دا سلیکټه ایډیټه mesh area دا راواخلئ کوکی کټ اټ selected line object horizontal دا راواخلئ صحیح ده دغه intersection with selected line object دا به بیا په خپل وخت کې وایي صحیح ده په دې باندې هم درته یو هغه ویشي خو موږ اوس دا راخلو اوکې اوس وګوره ټول برخې یې راته ویشلی ده صحیح ده که نه اوس چې هر چیرې تا اوپننګ دی یا د زینه ده در سره هماغه به سلیکټ که ګوره تر لاندې ځای پورې سلیکټ شو ګوره وینې اوس راسه اساین دې ته اوپننګ اساین که اساین اوپننګ بس دا در سره اوپننګ شه خلاص وپوهېدې دې باندې اوس دا ټول در سره برخې ده وروسته لمانځنه به نور کار وکړو سمه ده که نه بس خاص لوډونه اساین کول دی نور شی پاتې هم نه دي بس ډیزاین او دې شیانو ته به لاړ شو دا به دې ځای کې ودروه ښه تر دې ځای راورسېدو صحیح ده اوس لوډونه دې باندې اساین کوو خو مخکې د لوډ له اساین کولو نه زه به بیرته کالم او بیم بیرته به زه سلیکټ کړم صحیح ده بیم او دا کالم و که نه کنټرول به ونیسئ دا دواړه به هغه کوي سلیکټ به اینډ افسیټ به م ورکړو چې بیا رانه ایر نه سي ښه دا 0.5 مینول کې بیا وګورئ ښه دا هم خلاصو اوس چې کله مو غواړئ تاسې لوډونه دې باندې اساین کوئ څه شی به کوئ دلته به راځئ دغه چې کوم تا نه دی پکار لکه موږ اوس هغه نه ده پکار کالم او بیم دا دې موږ ته نه ښیي ګوره دلته داسې او بل اوپننګ دې موږ ته نه ښیي دلته که چیرې تاسو اوپننګ هم درته وښیي او تاسو لوډونه اساین کوئ بیا دلته یوه ستونزې سره مخامخ کېږئ کله چې بیا ماډل تاسو چک کوئ بیا درته وایي چې تاسو دومره لوډونه له لاسه ورکوئ او شاید دا درته لیکي صحیح ده که نه ښه اوس چې کله ښه باوري سو چې دا شیان نه درته ښکاري اوس راسه دا سلیکټ که موږ داسې کوه ښه په وروستي پوډ باندې سوپر ډیډ لوډ باید ډېر ورکړي لاندې کم وي خو دا یوازې دغسې یوه بېلګه ده دا یو ډول لوډونه زه ورکوم سر نه ونیسم تر پایه ټولو پوډونو لپاره یو ډول یا داسې نور لوډونه لایو لوډ چې لاندې ډېر وي پاس کمیږي که نه زه دا یو ډول ورکوم صحیح ده که نه چې زر کار وکړو هغه د ټول ما سلیکټ کړه را بسې اساین ته به راسې اساین ته شل ایریا لوډ ته شل ایریا لوډ لایو لوډ ورکوو لایو لوډ به ورکړو څو 40 به ورکړو صحیح ده ټولو ته یو ډول زه ورته ورکوم 40 اوکې بیا لاړ شه پریویس سلیکشن ته اساین شل ایریا لوډ دې ته سوپر ډیډ لوډ ورکوو څو 10 به ورکړم صحیح ده 10 وروستي پوډ باندې به یې لږ ډېر کړو بیا چې څنګه ډېر وبس بیا وګوره چې څنګه ډېر ښه دا د اخلاص ورد که دا سیمیلر نه وباسه ون سټوري صحیح ده که نه دا ټول سلیکټ دې باندې اوس اساین که اساین سوپر ډیټ 15 ور زیات که صحیح ده که نه 15 اډ ټو ایگزیسټینګ لوډ دلته به خاص سوپر ډیټ لوډ 15 سي نورو ټول 10 راغی صحیح ده ښه وروسته راځو له دې نه دلته کولی سم لایو لوډ راکم کړې په دې وروستي پوډ کې نو دا داسې که سلیکټ یې که دلته ورته اساین شل ایریا لوډ یونیفارم لایو لوډ راکم وو که نه 40 موږ نه ورکوو څه ورته وایم چې منفي څو به ورکړمه هلته 40 خو منفي 15 به ورکړو راکم به یې کړو یا منفي 10 ورکړو صحیح ده
من بس اردکا خدام رقم شو را بس نور خو به غرانه پاتې ده مش رانه پاتې ښه مش داس لد کنه ټول به سلیکټ کې را بس مش پاک ټول مش نه دیر سنچا دیرش بکسه ده دیرش سنچا دا د دیوال لپاره ده ښه دا دیوال برخه خدام اوس نور به څه شی پاتې ټول لوډونه مو ورکړه او اتکا ویم فکر کوم فکسډ وي اتکا وی به فکسډ وي فکس دی دا سم ده را نور به څه شی نه وي پاتې هغه خو موږ چې کله زلزلې لوډ ورکړی وي هغه د زلزلې لوډ پورې اړه لري موږ زلزلې لوډ نه ده نیولی هغه اینډ اف سیټ ښایي هغه مو ورکړه اوس هغه چک دی هغه خو چک خو کوو اوس وګوره اوس به راسئ ښه انالیسیس کله کوئ انالایز ته راځئ نو مخکې له دې نه چک ماډل به یې کوئ یو سیټ انالیسیس آپشن ورته برابر که فول 3D ده فول 3D راخیستی صحیح ده او چک ماډل ده لاینونه خو مو کوم یو په بل باندې نه دی اوښتی نور یې چک که ګوره ماډل ګوره ماډل has been checked no warning messages برابر دی که نه ماډل نو وروسته کله چې دا میسیج درکړه دې نه وروسته بس ته یې رن انالیسیس کړه دا به څه وکړو تاور دا اشوق شیري پروژه باندې کار کاوه کوم ځای پروژه وه دا هغه کنجونو کې ټاور غوندې څه وي چې پیرې لپاره ګار ټاور دی چې نه ښه موږ سره مومنټونو په اړه مو خبره کړې وه صحیح د مومنټونه راووتل دې نه وروسته ځو ډیزاین ته کانکریټ پریم ډیزاین سلیکټ ډیزاین کمبینیشن موږ خپل کمبینیشن راخلو دا موږ ایسته کوو ترې که غواړئ د دې له مخې هم تاسو ډیزاین کولی شئ صحیح ده موږ خپل کمبینیشن پرېږدو یوازې ښه راځو ورته وایي ښه سټارټ ډیزاین ډیزاین دې راته وکړي نو ښه چې کله ډیزاین وکړه دلته راځو دا به یو وینډوز کې وګورو ښه برېښي صحیح ده که نه صحیح ده داسې یو وینډوز کې ګورو ښه دې ته به راسو ډسپلی ډیزاین انفو دا موږ سره طولاني سیخان دی دا به ملي متر کړو چې لږ ښه راته وبرېښي اوس وګوره په ټولو پایو کې څومره ده 900 ملي متر مربع سیخ راته راایستلی اوس موږ ټولې پایې نه سو کتلی چارې پایې ته هر ویو ته لاړ سو دا خواته وګورو ها خواته وګورو ډېر وخت نیسي سمه ده که نه منصور صاحب حامد صاحب اوس وګوره نو څه شی کوه هره پایه خو موږ نه سو لیدلی که نه اوس نه پوهېږم دلته به څو پایې وي را سره ډېر وخت هم نیسي نو د دې له امله چې ته نه ټولې پایې لیدلی سي او نو دومره وخت ښایي ته ولرې چارې پایې پسې وګرځې دلته څومره سیخ دلته څومره سیخ ده چیرې راځې ډسپلی ته راځې شو ټیبل ته راځې شو ټیبل ته چې کله راغلی دلته به راسې کانکریټ پریم ډیزاین ته کانکریټ پریم ډیزاین کې دلته وګوره کالم سمري ډیټا دا به ټیک مارک دا د چې کله ټیک مارک کړه دلته اوکې ورته وایه دغه چې معلومات چې در سره خلاص و دغه دا ټیبل دا به کاپي انټایر ټیبل دا به ټول ټیبل ځان سره کاپي کړي کله دې چې کاپي کړه دلته به د اکسل پاڼه خلاصه کړي صحیح ده اکسل صحیح دی اکسل پاڼه دې چې کله خلاصه کړه دلته دا چې ښه ګوره دلته به یې فیسټ کړي دلته وګوره هغه ټول معلومات چې تا سره وو هغه دلته راغله در په کالم کې لوکیشن هم درته ښودلی لکه دا هم درته ښودلی دلته سټوري هم درته ښودلی ټول کالمونه ته لیدلی سئ ټول اوس دلته راسه ته دا مګزیموم دی ښه مګزیموم سیخ چې څومره ده
په آی کې دی که نه آی کې لاندې راسه د دې بیخ ته بیخي لاندې دلته اوس خو ټول موږ ته مینیمم نیولی کېدای شي موږ کلوډونه بېلابېل ورکړي وای ځینو کې به داسې 900 نه به زیات وای یا به وګورو چې کېدای شي دلته کومه پایه وي چې زیات وي نو دلته ته مساوي ولیکه په دغه ځای کې مساوي دلته ورته میکزیمم له آی څونه شروع هغه له کوم سل نه له دوم نه ولږ څه دوه به ورکړو صحیح ده له دوم نه تر څوم سله پورې 505 پورې دلته به وګورو 505 انټر یې کړه قوس پاتې دی آی رانه پاتې قوس نه دی پاتې قوس خبره نه ده قوس وي که نه آی انټر یې کړه ګوره همدغه 900 دی ټولو پایو کې همغه 900 میلي متر برابر مینیمم یې څخه راته نیولی صحیح ده که نه دا معنا نه لري که دې نه راکم سیخ سي کار به ونه کړي بیا موږ چې کوو کیدای شي دې نه کم سیخ موږ سره کار وکړي خو پروګرام درته مینیمم نه کم نه نیسي ښه کیدای شي کلوډونه مو ډېر ورکړي وای بیا به دې نه ډېرې به راته لکه ځینو ځایونو کې پایو کې به ډېر سیخ راتللی او بیا مو داسې کول ښه بیا داسې خو ته نسې کولی چې لکه یو منزل دی په یو پوړ کې که ته خبره کوې چې یوه پایه کې ته 900 میلي متر مربع واچوې بل کې 800 واچوې بل دومره بیا دې څنګه کول بیا دلته راتلی ګوره دلته به د څه شی دلته رایټ کلیک وکړه فلټر وګوره فلټر ښه فلټر کې دا فلټر بای سلیکټډ سیل دلته راسه سټوري 1 زه ورته وایم صحیح ده سټوري 1 له مخې راته هغه کړه اوس دا ماته سټوري 1 دی کوم کالم ګوري او سټوري 1 کې ټول کالمونه یې راته ښودلي دي ګوره سټوري 1 کې سی او هلته بیا تاسو لیدلی سي سی 2 کالم او ټول لیدلی سي دلته زه ورته یم چې دلته ما سره سی او که دا ایسته که یوازې هغه سی یو کالم راته ښایي 3 دانې کالمونه هغه سی یو سی ده هر چیرې هلته به وګورې طبعا وښیم درته دا به ختم کړې دا باندې پام شیفټ کړې دلته راسه ښه لاین لیبل څه شو لاین لیبل دان که دا سی یو دی را سره صحیح دی ګوره سی یو دغه موږ سره څه شی ده ګوره دا سی یو دی دې سره چې هر څومره داسې راغلي دا به زه په دوه هغه کې درته ښیم چې ښه ښکاره دلته اوس وګوره څنګه ښه دلته اوس موږ ته سم نه ښکاري خو دلته راته ښکاري ښه سی یو دی را سره که نه څو دانې هلته راغلي وګوره 1 2 3 4 داسې راته ښودلي اوس موږ په یو پوړ کې ورته ویلی دي که نه سی یو دا سو هلته یې څو دانې راته ښودلي څه سو 3 دانې که نه هلته یې وشمېره 3 دانې به یې راته ښودلي چې کوم سی یو یې راته ښودلی 3 دانې به یې موږ ته ښودلي چې کوم دی را سره صحیح دی او نور به مو ګورو سمه ده ښه په سټوري یو کې په سټوري 2 کې وګوره په سټوري 2 کې هم دغه 3 راځي که نه هلته بیا وګورئ در سره سم راځي زه به وروسته بیا درته کوم ای بي سي دا سټوري ده ګوره موږ سره ټول څو سټوري وو 4 سټوري ده ښه 4 سټوري ده اوس په 4 سټوري کې سټوري یو کې دغه ګوره دغه کلمونه درته ښودلي سی یو په سټوري 2 کې درته ښودلي سټوري 3 کې درته ښودلي سټوري 4 کې درته ښودلي سی یو کالم که بیا ټول کالمونه ګورې ټول کالمونه هم تاسې لیدلی سي ټول کالمونه درته وښیي صحیح ده اوس یې موږ ته په کوم کې راته ښودلي دي سی یو کالم هم لیدلی په دې ټولو پوړونو کې راته ښودلی هلته یې تاسو لیدلی سئ هلته یې لیبل یې ځان ته لیکلی ښه دا سی یو کالم ده هلته یې موږ ته 3 ښودلي که نه 1 2 3 او دلته 4 دي څه خبره ده چې دا څنګه راته ښودلي ښه دا به زه بیا هم وګورم چې څه خبره ده لکه دا کوم ایلیویشن ده موږ سره په دغه ایلیویشن کې یو که نه ښه په دې ایلیویشن کې یو موږ ته یې سی یو لیکلی سی 2 سی 3 سی 4 سی 5 او سی 6 سی یو سی څو ګوره د دې سر نه ونیسه باید د دې سره پورې ټول راته وښیي لکه دغه سی 1 2 3 4 دانې صحیح ده که نه دا سی یو سو ګوره دا سی 2 کالم سو دا سی 3 سو دا سی 4 سو سی 5 سی 6 که مخته ځوم دغه نمونه به یې ښه ته درې وګورم چې مخته کوم دی مخکې دا سی 8 سی 9
ښه خبره دلته ده ښه که زه سیو راواخلم کېدای سي دغلته د ټولو پوړونو کې سیو یو داسې که نه بل دا بل دا بل دا داسې راته شمېري دا څلور واړه یعنې څلورو پوړونو کې لاندې پوړ کې پاس پوړ کې بل پوړ کې بل پوړ کې داسې راته شمېري ښه اوس وپوهېږو دې باندې بیا وروسته راځو بیا ښه ورسره بلدېږم وروسته هم چې کله پروژه کې کار کوو اوس به زر زر کار وکړو داسې کولی سي تاسې راواخلئ دې صحیح ده که نه ښه بل راځو هغه ته راځو دی هغه ته راځو دی په دې باندې خو پوهېدی که نه اوس راځو څنګه سیخان پیدا کوئ سیخانو د پیدا کولو لپاره داسې کوئ کوم نمبر سیخ زه دې کې وکاروم یو ووایه راته څنګه فورموله ښه زه اکسل کې زه درته اوس کار وکړم دې نهه سوه شپاړس ملي به وکاروو صحیح ده شپاړس ملي څنګه شپاړس ملي تقریبا شپږم نمبر راځي څوم نمبر راځي بیا به هم ګورو زه شپاړس ملي کې کاروم صحیح ده د شپاړس ملي مساحت څنګه پیدا کوئ دا داسې پیدا کوو ګوره درې اشاریه پای دی که نه درې اشاریه څوارلس ضربې ښه ضربې دا مربع که نه دا به مربع کو تقسیم څو څلور دا په ملي متر کې موږ ته راکړه ښه د دې مساحت دومره ده د یو سیخ د مقطع مساحت اوس ته غواړې د سیخانو شمېر را پیدا کړي که نه نو دا به مساوي سي د سیخانو شمېر 900 ده تقسیم پر څو باندې تقسیم پر دې باندې صحیح ده 4 اشاریه دومره تقریبا 15 راځي خو موږ باید شپږ واچوو صحیح ده که نه شپږ هغه باید تاسو جفت واچوئ نه ولې که بیا ته وغواړې 18 ملي وګورې 18 ملي به څومره 18 ملي راځي 4 دانې تقریبا 3.15 ده خو 4 یې موږ نیسو دا که ته بیا هغه کوې راونډ اپ کوې دا راونډ اپ کوې بیا به خپله درته 4 لیکي صحیح ده راونډ دا د ټولو نوډونو له امله دومره سیخان او ښه نو ولې ډېر دی اوس به موږ بیا خپله ورته هم وایو چې موږ ته یې هغه کې څه ورته وایي نه چکې کې راته بیا ښایي دین هم کم وي ګوره 4 دانې راځي ښه اوس هماغه راونډ اپ کوي مخکې که 20 ملي ورته وایي 20 به څو راسي بس نور خپله ورته وایي صحیح ده 3 ګوره ډېر کم 18 ورته وایه ډېر 4 دانې 18 ملي 4 دانې راغله سر تر پایه همدغه واچوئ صحیح ده نور خو وپوهېدئ دې باندې که نه صحیح ده نور خو دې کې څه شی نشته اوس کار کوو که نه ورو ورو داسې مخته ځو سټیرپ کې ښایي موږ ته 0 راایستلی هېڅ ورته اړتیا نه وي خو بیا هم که اړتیا وي موږ به پیدا کړو صحیح ده ښه تر دې ځای وپوهېدئ دا به ختم کړو نور دې سره موږ کار نشته صحیح دی که نه ښه دا چې اوس په بیم کې به خبره وکړو بیا به وروسته سټیرپ ته لاړ شو صحیح ده که نه یا په بیم کې ښایي موږ سره ډېر وخت ونیسي چې کار کوو دلته اوس وګوره دلته بیم کې موږ ته لیکلي پاس دا ټاپ سټیل بار ایریا دی او دا لاندې په ملي متر مربع دی ښه پاس 350 دی ټاپ او لاندې څو دی 115 اتیا دی دلته 192 95 دلته 214 100 اوس څنګه تاسو شمیرئ اول به دلته لنډه خبره وکړو بیا به هلته کار کوو صحیح ده دلته وګوره دا موږ سره څو ده 350 دی که نه او دلته څو ده 115 اتیا ده اول به تاسو 350 ته سیخان پیدا کړئ سیار څو راغله در سره دا کېدای سي یو دانه هم 14 ملي رانسي ډېر کم دی 350 ملي متر مربع خو موږ داسې فکر کوو چې دلته موږ څو دلته که 350 خپله پیدا کړو ډېر کم راځي زه به بیا درته کار وکړم په اکسل کې هلته به وګورو ښه او 350 ملي متر مربع ده کېدای سي دلته ډېر کم سیخ راسي څو به راسي تاسو په فکر باندې کېدای سي راسي څو یو سیخ ښایي راسي خو یو سیخ موږ نه اچوو باید 2 سیخان موږ واچوو صحیح ده که نه ساختماني سیخ ښه 2 دانې 6 ملي په ګډر کې نه اچوو 14 به واچوو صحیح ده 14 ملي 2 دانې نو چې ته 2 دانې 14 ملي دلته 2 دانې سیخان واچوې دلته خو په سر له سره دلته غځای که نه کېدای سي دغو 14 ملي مساحت د 192 نه ډېر وي او ډېر هم ده ځکه یو 14 ملي موږ سره 200.2 ملي متر مربع نو دا میته ورسره خلاصیږي او دا یو څه 200 څو تقریبا لږ هلته بیا هم ډېر کم خو 2 سیخان او 2 دي دا هم پوره کوي
ګوره دا هم خلاص نو 2 دانې څه واچوه 14 ملي سر له سره دلته چې بیا راغلی دا هم در سره پوره کوي دا وغځوه چې شی داسې راواچوه ښه داسې 2 دانې لکه دې ته به ووایو 2 دانې چې شی 2 دانې 14 ملي څخه دا خو ما هسې ملي درته ولیکه دا باید موږ هغه د څوم نمبر دی 5م دی که 6م نمبر راځي دا به هغسې بیا لیکو صحیح ده اوس ما هسې درته ولیکه 14 ملي داسې ښه دلته بیا ال پر 3 باندې راځي دا خواته به یې راوغځوې داسې ال پر 3 باندې ال پر 3 دا خواته مه غځوه دا خواته دې ته مې ال پر 3 باندې دا سیخ هم در سره ختم کو او دا سیخان هم ختم دا سیخان هم ختم او لاندې سې دا بیا دا 115 اعظمي واچو صحیح ده که دا خواته تا غځول صحیح ده دا وایې دومره در سره ډېرې نه وي سر به سره یې واچوه که وایې داسې نه وي بیا به یې تاسو څه شی کوئ سپلایس به یې کوئ خو هغه به هم داسې په یو ځای کې نه سپلایس کوئ سپلایس څه شی ته وایي سپلایس دی چې شی د یو بل باندې چاړوئ څو سیخان سره هغه کوئ لکه دلته څو سیخان راغله در سره 3 سیخان زه دغسې بېلګه درته وایم بیا به اکسل کې سم کار وکړو نو چې دلته یې سپلایس کوئ داسې لکه داسې سیخان دې واړول لکه 2 سیخه دې دلته سپلایس کړه دا خپل اندازه لري بیا ښه یو په بل دې واړول دا ټول 3 واړه به په یو ځای کې یو بل باندې نه اړوئ داسې په مخته کې په یو ځای کې صحیح ده که له پاسه وګورئ تاسو داسې فکر وکړئ چې پلان کې ده ښه لکه داسې په یو ځای کې به یې نه هغه کوئ لکه دلته 3 ډوله سیخان راسره اوسېدل لکه 3 سیخان ګوره داسې په یو ځای کې به یې نه کوئ دا چې دا څه شی ده دا موږ سره غلط دی صحیح سو دا به څنګه سپلایس کوئ لکه یو دې دلته هغه که لکه یو دې دلته سپلایس که بیا راسه یو داسې مخکې ورته وایه داسې یو بل دلته راسه دلته لنډې هغه که داسې به یې کوئ فاصله به ورکوئ صحیح ده که نه نه هغه ال پر 3 زه دا نه درته ښیم دا سپلایس درته ښیم دغه درته ښیم دلته وګوره ال پر 3 خبره خو ما دلته درته وکړه صحیح ده که نه او پاس هغه کې خو ټاپ سټیل دا خو باید ال پر 3 باندې واچوئ او په همغه برخه کې صحیح ده په تنشن برخه کې چې کله دلته راځي نو ته دلته نسې کولی چې نیم سیخان دلته پرېږدي لکه انډین کوډ کې یا روسي میتود چې د مونږ هلته پاس کږول که نه دلته کږول نشته دلته او دلته داسې ده په تنشن کې هم څوک دلته سیخ نه پرېږدي 115 یا ده دلته وله نیم پرېږده بس دا نور چې دی داسې وغځوه دلته همغه اعظمي راواخله خو بیا چې دې وایې ته یې غځوې که نه داسې خو هم نسې کولی چې ته یو سیخ دا به څو متره یي موږ سره اوس ما ته نه ده معلومه دې ځینې ونیسه دې ځي پورې دومره اوږد سیخ واچوې که ته وکولی سې هلته لکه ته تړل د سیخانو تړل ډېر سخت وي مونږ که وکولی سو چې لاندې پوړ نه سر تر څو منزله وي یو سیخ واچو دا خو ښه خبره ده خو درول به یې څنګه به ته درې به یې څنګه دا سیخ څنګه به ته هغه تړې دغه ستونزه وي نو د دې له امله چې د هغه مخه ونیسئ دا د سپلایس کېږي را بسې ګوره اوس وپوهېدې سعادت صاحب ما دا خبره درته کوله ښه لکه دلته ښه اوس چې دا ډره راخلم بیا کار هم سره نه کوي دلته وګوره زه داسې فکر کوم چې 2 سیخان راغلی 170 دي 214 ملي لاندې هم دي نو دلته که ته 14 ملي اچوې داسې غځوې دا خط داسې فکر وکړئ چې بیخي سم خط دی صحیح ده که نو دلته چې سپلایس کوې دی بل سره ګوره دلته به داسې راځي دا خپله بیا اندازه لري چې څنګه سپلایس کېږي څومره اندازه لري مینول وګوره بیا پوهېږي صحیح ده که نه اوس ما ته نه ده یاد چې څومره دا سپلایس کوي صحیح ده دا خواته هم باید ته سپلایس کړې که نه سپلایس وایي سعادت صاحب ورته که نه یو بل باندې وختل ښه یو بل باندې داسې وختل زه به بیا تاسو ته ډرایینګ کې مخ یم خو هغه داسې کالم کې ده داسې خپله که مینول هم وګورئ نیلسن کتاب کې وګورئ یا بل کوم سی آی چې کوم کتاب وي هغه کې وګورئ داسې سپلایس کېږي صحیح ده خپله اندازه هم لري چې څومره باید سپلایس یې ده داسې ما مطلب دا و سعادت صاحب صحیح ده نه نه درې سیخان بیا به داسې کوې ښه ته داسې فکر وکړه دلته هم درې ده دلته هم درې ده داسې ټاپ یو دی پاس نه ته ورته ګورې ښه زه به هغه راواخلم د ډرا به راواخلم صحیح ده اوس له پاسه ګورې دغه وایه کې دې تا اچولې 3 دانې ښه اوس وګوره یو دانه دې دلته وغځوه دا خواته ټولو کې 3 دي لاندې دا یو دې دلته هغه که سپلایس پوینټ یې دلته دی دا بل خیر دی یو څو دومره یې غځوې دلته یې ورته هغه کوې دلته هسې یې غځوې
اوس دلته چې بل راواخلي نو ته به داسې نه کوې چې دلته سپلایس ورکړې داسې لږ مخته که بس دلته یې هغه که دا لږ داسې مخته یوسه دلته بل سپلایس پوینټ ورکړه بیا دا بل شه ده دلته یې ورکړه سر کې ورکړه هر چېرې خو چې داسې نه وي چې به یو بل سره باید د هغه نه وي داسې په یو لاین باندې نه وي په یو بل سره په یو امتداد نه وي صحیح ده داسې ورته او همداسې هر شی ورته وایي صحیح شو ښه وپوهېدې دې باندې اوس زه غواړم په اکسل کې به کار وکړو دا چې څنګه کار کوي دې نه به یو انځور وکاږو دا به لږ غټ یا به داسې راسو ون وینډوز صحیح دی که نه دا به صحیح ده ښکاري لږ صحیح ده که نه ښکاري سم ښکاري دلته به راسو دې نه به یو انځور وکاږو without title bar دا به په هغه کې ډیسکټاپ ایټلس وړاندې کې یو نوم ورکړم صحیح دې نه وروسته بیا ډېر کار غواړي ښه اوس راځو څه شو دا دی که نه دا به ښه دا به وروسته کاپي کړو یا به یې اوس را کاپي کړو اکسل به خلاص زه دا یو هسې مثال درته راخلم که نه د بیم هم ټیبل داسې راخیستلی سي هغه لږ ستونزې غواړي زه به دا تاسو پوه کړم په دې مثال باندې بیا وروسته تاسو کار کولی سئ څنګه کار وکړئ اکسل ته هم هماغسې تاسو ټیبل راوړلی سئ زه خاص غواړم بل ډول کار درته وکړم ښه هم را کاپي کړی و که نه نه کاپي هم ښایي کار وکړي څنګه یو ځل به وګورم که چېرې کاپي را سره کار وکړه خو ښه خبره ده که اوس موږ سره کاپي هم کار ونه کړي بیا داسې که پینټ کې خلاصوه هغسې یې را ورکوه انزرټ کوه څه شو اکسل اوس کار نه کوي ښه داسې کوه انزرټ فایل نه هغسې هم کولی شي دا به زه کاپي کړم ټول دا ځل خو به کار وکړي که کاپي هغسې هم ښایي وکړه زه بیا به هغسې وګورم صحیح دی که نه ښه دلته وګوره کوم بیم زه راواخلمه دا بیخي دومره ګڼ راغلي دا مو څنګه فرق دی دغه زه راخلم دا یو لاندې مې څنګه عدد فرق دی نه نه هغسې دومره توپیر نه کوي دلته وګوره ورته بیا وروسته خبره کوو دلته وګوره 50 ده 350 ده هېڅ توپیر نه کوي دومره توپیر خو یې نه ده کړی او دومره خامخا کې راځي داسې هم نه ده چې هېڅ توپیر رانسي اوس به داسې خان پیدا کړو هغه په اړه به وغږېږو دلته 50 ملي متر مربع ده دلته 350 ملي متر مربع ده 3 ملي متر مربع به څه فکر کوې څومره وي ښه سمه ده زه خبره په هغه کوم نه ښایي دومره توپیر ونه کړي خو هلته لوډونو ته هم پام وکړه لوډونه اوس زموږ ورته دي که لوډونه توپیر وکړي ښایي بیا دا هم توپیر وکړي لوډونه اوس ډېر ورته دي سره صحیح ده یو په اخري پوړ کې بل ډول ښه اوس راځو موږ په دې باندې خبره کوو دغه یو بیم به راواخلو صحیح ده یا دا بیم دغه منځ کې بیم اول د دې داسې خان به پیدا کړو دا 450 څنګه پیدا کړو صحیح ده څنګه اول خو چې موږ کوم نمبر راخلو هغه شپږم نمبر او دا شیان که اوس موږ هغه پسې وګرځو باید ښایي ډېر وخت ونیسي که لکه دلته اوس هغه نمبر پسې ګرځو که نه که زه دلته اوس شپږ نمبر ورکوو صحیح ده اوس وګوره ښه زه صحیح ده زه هغسې کار درته کوم شپږ نمبر دی اوس دلته چې ته نمبر لیکې دلته به مساوي ولیکو کټنیټ راواخله دا صحیح ده دلته کوټیشن ته اوس وګوره ورته چې څنګه اوس به راسو دغه په هغه کې و که نه په C22 کې و څو کې و C22 کې انټر یې کړه ګوره دا شپږم نمبر ما ورته ولیکو شپږم نمبر اوس چې د دې قطر ملي متر ته اړی بیا تاسو څنګه کوئ دا مساوي لیکو موږ دغه تقسیم اته موږ کوو که نه چې په انچ باندې راسي ضرب یې څو یې کوو ضرب یې 25.5
څلور یې کړو 15.4 انټر. اوس دا موږ سره 19.05 یعنې شپږم نمبر څو دی موږ سره 19.05 دی. اوس د دې مساحت موږ څنګه پیدا کړو؟ د دې مساحت لپاره دغه نیسو خپل همدا نیسو زه خبره نه ده موږ خو ای سی آی له مخې کار کړی خاصې ما ملي متر مربع باندې درته ښودل کولی سي تا په انچ باندې هم راواخلي که دا بازار کې نه پیدا کېږي بیا ته کولی سي دا ورته بدل کړه بیا داسې هم کولی سي هلته چې بار سایز دی موږ سره که نه ښه دلته چیرې بار سایز دی موږ سره دلته رینفورسمنټ بار سایز دلته تا چې کوم هغه دی بازار کې دی نه پیدا کېږي دا 19.1 در څومره بار ډیامټر یې درکړی په ملي متر دا ورته موډیفای که ته خپله دې ته شل ووایه بیا وایي پروګرام هماغه شل په څیر باندې هغسې به یې درته کوي صحیح ده شپږم نمبر به داسې درته شمېري لکه شل دلته تاسو ایډیټ کولی شئ که نه دوی بار ډیامټر چې کوم بازار کې تا سره نه پیدا کېږي ولې هغه موډیفای درته لیکلی که نه څه سوی ټاپ څه په دې کې ښه ته وایې چې کوم نه پیدا کېږي دا بار ډیامټر دی که نه بار ایریا به هم بیا ورسره بدله کړې ښه ته به تا به پیدا کړي اوس دلته نه ده ته ورته شل ولیکه شل او بار ایریا به څو راسي چې شل ورته پیدا کړې ته پیدا کړه زر زر څو ښځه چې هر څو راځي اوس حساب ماشین باندې که کار کویم ډېر وخت به ونیسي هلته زه یا اکسل کې به هلته کار وکړو بیا به یې راوړي صحیح ده چې شل څو راځي بیا به وګورو بیا ما ته یاد کړه صحیح ده که نه ښه اوس د دې مساحت پیدا کوو د دې شپږم نمبر مساحت پیدا کوو مساحت څنګه پیدا کوو دلته به مساوي ولیکو صحیح ده په ملي متر مربع پیدا کوو دا ګوره د دې سل کې هر شی ده 19.05 دی که نه دا ضربې څو دلته ضربې 3 او دا په توان دی 2 صحیح اول به هغه راخلو پای به راخلو 3 څو 1 4 او ضربې څو ضربې دا په توان دی څو دلته توان دی ګوره شپږ دا په توان دی 2 تقسیم 4 دا به په ملي متر باندې په ملي متر مربع باندې د دې مساحت شو 204.2 دومره صحیح شو دا د دې مساحت شو اوس ته دغه ریبار پیدا کړئ ریبار څنګه پیدا کړئ اوس د ریبار لپاره ټاپ او بټم دا ټول به ته ګورې زه دلته ګورم دلته ورته وایم ټاپ دې ته به ووایم خاص ټي لیکم تاسو داسې فکر وکړئ چې دا موږ سره ټاپ څه شی دی ټاپ لیفټ به ورته وایم صحیح ده دغه ټاپ لیفټ دلته ورته وایم ټاپ میډل دلته څه ورته وایم ټاپ رایټ نمبر په شمېرې موږ را پیدا کوو صحیح ده که نه دلته نمبر هم ورسره ولیکو ټاپ لیفټ بار نمبر ورته لیکي هر شی لیکي سټیل بار نمبر به ولیکو د نورو ته هم دغسې ده داسې فکر وکړئ صحیح ده که نه اوس ډېر وخت نیسي هر چیرې نوم لیکو نو دلته به مساوي ولیکې مساوي خو دلته د پامي چې هغه پاس مساحت باید موږ راخیستی وای اول باید دلته مساحتونه ولیکو صحیح ده دا به ایریا ښه دا ایریا ټاپ څو ده ساده صاحب دا راته وایه ښه دا په 200 څو دی 19 او منځ کې څو دی 450 200 ښه دا اوس ښه چې کله دا اوس شمېر را پیدا کوو اول ټاپ لپاره به کار وکړو بیا به د لاندې لپاره به کار کوو صحیح ده دلته ټاپ سټیل بار چې شی نمبر سو که نه ان دلته بیا ټاپ میډل سټیل بار نمبر دبل شی سو ټاپ رایټ سټیل بار نمبر ښه دلته وګوره دا څنګه پیدا کوو دا به اول به دلته منځ کې پیدا کړي صحیح ده که نه مساوي دا په څه شی باندې ویشو په دې باندې ویشو په دې مساحت باندې د یو سیخ په مساحت باندې مقطع په مساحت څومره کم راځي دا خو تقریبا یو راغی یو خو به ته نه اچوې که نه څومره به اچوې 2 سیخان به خامخا اچوې اوس که دلته 5م نمبر واچو 5م نمبر به څو راسي 5م نمبر هم ګوره ډېر کم راځي ښه ان که ته 4م نمبر هم وګورې
څلورم نمبر مو سره څلورم نمبر هم ډېر که دوم نمبر هم وګورئ دوم نمبر وګوره دوم نمبر تقریبا 2 دانې راځي هغه دویم چې شپږ ملي راځي شپږ ملي نه لږ څه زیات دی ډېر کم راځي موږ به پنځم نمبر به وګورو چې پنځم نمبر 14 ملي تقریبا موږ دومره فرضوو صحیح ده 14 ملي نو 14 ملي څو دانې یو دانه کنه خو باید 2 دانې موږ واچو 2 دانې سیخان صحیح ده څو 14 دا به څلور 14 دلته اوس په دې کې شته نه 14 لکه 12.7 راغی 12.7 ملي متر مربع دلته به ولیکم لکه بار ډایا ملي متر ډایمتر بس ډای نه ولیکل نه مغه ډایمتر 14 ملي که چی په داسې 14 ملي شي صحیح دغه شی د سره بار نمبر ده این به ولیکو بس نور بار نمبر دی او نور دا موږ سره دلته به شپږ ملي به واچو یا پنځم نمبر 14 ملي تقریبا صحیح ده 2 دانې راځي که نه اوس تاسو به داسې کوئ چې 2 دانې راغله د دې مساحت به پیدا کوئ یا که دې نه تاسو دا منفي هم کوئ بیا به دلته د دې په سیخان پیدا کوئ دا له سره موږ غځوو نو څو دانې زه راخلمه 2 دانې څو مساوي ولیکه 2 دانې 2 ضربې څو به کم دا تقسیم ده 2 ضربې څو 2 ضربې دا که نه د دې سیخ مساحت څو ده اوس وګوره اوهو 395 ده اوس دلته وګوره زه 2 دانې څو ملي اچوم 14 ملي تقریبا 14 ملي دی یعنې پنځم نمبر دا موږ راخیستی وه که نه 2 دانې سر له سره وغځوه نو 2 دانې 395 راځي که نه ګوره دې نه زیاتې 219 نه دا خلاص بس ختم سو دې سره په دې خبره باندې وپوهېږئ میډل هم ختم سو دغه لیفټ هم ختم سو رایټ هم ورسره لمبه سو صحیح ده که نه ختم سو رایټ نو دا خواته اوس دغه سیخ ال پر 3 دا خواته وغځوه ال پر 3 دا خواته وغځوه بس دا در سره کار کوي خو که چیرې داسې وای چې دا 214 نه وای دا موږ سره څو وای 500 وای نو بیا به له دې نه به مو دا منفي کوو هر څومره چې پاتې کېدو بیا مو اکسترا بار دلته اچوو اوس وپوهېدې دې باندې هغه ال پر 3 دا خواته اوس وګوره دې ته موږ وشمېرل څو دانې 2 دانې څو 14 ملي که نه پنځم نمبر نو 2 دانې داسې واچوه لکه داسې راسه داسې دا دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې دا څو دی موږ سره ګوره دې ځای نه ونیسه تر دې ځای پورې دا اندازه موږ سره څو دی ال نه دا یو ال پر 3 دا خواته دا وایه چې څومره ده ښه او دا خواته م ال پر 3 راوغځوئ داسې دا به م ال پر 3 صحیح سو دا سیخ مو چې کله واچو په دې باندې خو پوهېدئ که نه ښه اوس راځو لاندې لپاره به شمېرنه وکړو چې لاندې څو راځي لاندې داسې فکر وکړئ چې دا د لاندې سیخ هم ده اوس چې بیا فورمول جوړوو ډېر وخت راسره نیسي صحیح ده لاندې څه وه موږ سره دا 102 دی که نه 102 ته به وګورو چې څو راځي 102 دلته ولیکه بس خلاص 102 همغومره درته شمېري 102 هم ډېر کم راځي هغه هم 2 دانې 14 ملي 2 پنځم نمبر واچوئ بس کار کوي دلته اعظمي ونیسئ ښه دا بس پنځم نمبر در سره واچوئ کار کوي لکه دا 102 دی که نه پنځم نمبر در سره واچوئ داسې هغه هم دلته بیا سپلایس پوینټ خو مې درته ویل همغسې سپلایس پوینټ ورکوئ صحیح ده که بس دلته 2 دانې واچوئ در سره بس خلاص 2 دانې چې شی پنځم نمبر صحیح ده اوس وپوهېدې دې باندې نور خو دې باندې وپوهېدې څنګه یو بل نه منفي کوئ چې نور اکسل کې ورته پروګرام جوړوئ ښه اکسل کې کولی سئ داسې پروګرامینګ ورته کوئ لکه دا ټاپ ولیکه بټم ولیکه یو بل نه بس خپله نور درته منفي کوي خاص ته بدلون راوړه نور سیخان درته شمېري لکه دلته ته بدلون کې راوړه که نه دغه پنځم نمبر دی ته 4 ورکړه نور خپله درته شمېري برېښنا هم لاړه ښه پروجیکتور بس بند شو نور به همدې ځای به یې بس کړه زما بزرګ یو نن مالې برېښنا لاړه شو لرونکي رانه
او یا که زر راسي برېښنا که نه دا کار به وکړو دا لږ پاتې لږ به پیوز کړو سترک د پاتې کېږي نه ښه اکثرا څه وایي ښه راغلو دې ځای ته راغلو صحیح ده خبره مو کوم ځای کې کوله هغه دغه سټیل بارز ښه دې باندې خو پوهېدې که نه چې دا څنګه بس سپلیس کوې نور خلاص دا اوس تاسو داسې هم کولی شئ تاسو لکه هغه د کلم ته چې ما راوړی ټیبل یې هماغسې ټیبل راوړی دا به موږ بېرته اوس زه غواړم هماغسې ټیبل یوسم ځان سره صحیح ده شو ټیبل دا ایسته که دې ته ووایه چې بیم سره اوکې دا کاپی کا ایکسل ته یې سره ګوره ټول در سره راغی بس دلته نو بیا ته خپله پسې ګرځه صحیح ده که نه دلته مکزیموم نه دلته په څو سټیشنو یې درته راخیستی دی دلته بار لکه داسې نه ده کالم خو مونږ یو ډول سیخم کې اچوو که نه دلته په څو سټیشنو یې درته راخیستی دی دلته لکه ټاپ لکه لیفټ دی رایټ دی میډل دی دا ټول به ګوري خو بیا چې هر بیم ګوري دلته زه چل مې درته وښود نور داسې کولی شئ فورمول او هر شی دلته لیدلی شئ صحیح ده که نه او دلته نور هم کولی شئ چې دلته د هغه درنه ونه خوري که نه دا لاړې نه شي د یو ځای نه بل ځای ته زه غواړم چې دا خانه موږ سره خواته او دا خواته ونه خوري صحیح ده که نه دا پریز یې که پریز کالم اوس وګوره که تاسو هر څومره هم داسې داسې ځئ بس دا نه در سره خوري وینې هغه سټوري ده بس هر شی تاسو په کار یې لنډې لیدلی شئ ټاپ او دلته بټم بس خپله یې دلته هغه که نور فلټر یې که په چې شی کې فلټر کوې ورته سټوري 1 بس ټول لیدلی شي فلټر نور بس دا خواته وړي هر شی کوم شی تا په کار یې هغه دلته ورلنډول بس دومره به دې نه ځوروي صحیح ده که نه که دا خواته او دا خواته درنه لاړ شي بیا سړی ډېر ځوروي نور بس فلټر کولی شي هر شی دلته لیدلی شي کمبینیشن یو باټم لاندې که نه سیخه او دا یو مینیموم دا یو هغه اعظمي درته نیولی اعظمي باید موږ راواخلو صحیح ده ما پوښتنه همدغه ځای کې ده ایس مینیمم یا ایس دا کمبینیشن یې درته ښودلی ټول دا ګوره د شیر لپاره درته ښودلي همغه شیر ما درته ویل او دا نور هم ښودلي نور زه خپله هم نه پوهېږم چې څه شی دی دا فکر کوم دا به ټورژن وي دغه ټي چې لیکلی صحیح ده او داسې په دې کې ډېرې برخې ښه دا سیکشن آی ډي باندې خو پوهېږو صحیح ده سټیشن لوکیشن دی په کوم لوکیشن باندې درته اخیستي سټیټس دا میسیج کوم نه دی راکړی صحیح ده او کمبینیشن دی دا مینیموم سیخ دی صحیح ده ټاپ کې دا اعظمي دی دا بټم کې هغه دی اعظمي دی او دا مینیموم دی بیا راسه دا خوا ده نور څه شی دی او دا کمبینیشن دی او د شیر سیخ دا د شیر ریبار سیخ دی که نه وي ریبار دا د سی هغه د څه شی ورته شیر لپاره اوس به وګورو چې رښتیا ده که نه ده صحیح ده که نه چیرې به یې رښتیا او دروغ وګوري ګوره اعظمي دا دی که نه 0.0 دومره هلته به شیر وګورو که نه چې ده څو راته راکړی دلته اعظمي پیدا کولی سي دې کې مکزیموم هم پیدا کولی سي صحیح ده که نه نور خو پیدا کولی سي مکزیموم او مینیموم فورمول ده ورې ښه دا به نه بندوو ښه دا به ختم کړو دې کې به شیر وګورو په پرسنټیج باندې هم لیدلی سي ښه ریبار پرسنټیج دلته وګوره په فیصدۍ باندې درته ښایي شیر وګوره په دې ټولو کې ان 0 ښکاري خو دلته یو څه شیر ورکړی ښه خو دا موږ سره ډېر بیمونه دي لکه دلته هلته 0.0 یاد دی دا چې اوس ټیبل کې 0.0 موږ دا راخلو ښه 0.0 دا معنی لري چې 0.0 ملي متر مربع پر ملي متر دې نه به بیا تاسو د دې د ګژدمکونو هغه پیدا کوئ سپیسینګ به پیدا کوئ هماغسې به لکه په 1 ملي متر کې موږ 0.0 هغه راغی ملي متر مربع راغی او نور تاسو کولی شئ چې کوم نمبر تاسو کاروئ کار به پرې وکړو چې څو راځي اوس به وګورو چې څو راځي دا به بیخي ښه ده
دلته به نیو راوه اوس به وګورو چې څنګه راځي 0.څو شپږ څلور دومره ملي متر مربع پر ملي متر وکنه سکویر ملي متر پر شي ملي متر دا ور سره زه غواړم ګشتبکونه کوم سیخان شپږ ملي متر مربع صحیح ده کنه شپږ ملي متر مربع کارو د دې مساحت به پیدا کړي درې زه خیر پیدا وکړم دا مربع تقسیم څو څلور 28.2 شپږ خو اوس وګوره دوه دانې سیخان مونږ اچو داسې ګوره دلته وګوره چې موږ کله ګژدمک داسې دا موږ سره ګژدمک تاسو داسې فرض کړئ چې دا ګژدمک دی صحیح ده که نه دا او دا دوه دانې راځي که نه دوه سیخانو مساحت به پیدا کړئ د دوه سیخانو د مساحت پیدا کولو لپاره نو دلته دا به مساوي زه دلته دوه ورته یم دا مساوي دی دا ضرب څو ضرب د 28.2 شپږ 50.52 راځي اوس دلته موږ داسې ورته وایو تناسب درته ښیم ښه داسې کېږي ښه چې موږ دغسې کار کوو داسې ورته وایو لکه په 1 ملي متر کې ساده به یې ولیکم چې پوه شو صحیح ده که نه 1 ملي متر 0.0 څو دی 0.0 شپږ څلور دی ملي متر مربع اوس راځو د څو لپاره شپږ 50.52 د دې لپاره به سپیسینګ څو وي ایکس به وي که نه نو باید زه چې شی وکړم 1 ضرب شپږ 50.2 دا تقسیم پر دې باندې کم که نه دا کیدای شي ډېر هم را سره راسي خو بیخي ښایي ډېر موږ سره راسي ده یعنې دا په څه شی باندې ویشو په دې باندې ویشو او به ګورو هلته که تاسو پام وي ځین سیخانو ته هېڅ اړتیا هم نه وه 0.0 راته ویلي که دا راسي ډېر کم به وي نو دا تقسیم پر څو باندې پر دې باندې څو ملي راځي ګوره 803 تقریبا هغه راځي 80 سانتي خو کلته که تاسو پام کړی وي دلته ګوره ټول 0 ده یعنې هېڅ اړتیا نشته او دلته چې د 0.0 شپږ څلور دی یعنې په 80 سانتي کې که هېڅ تاسو د هغه څه شی ورته وایي کوم نورمونه چې دي د هغه له مخې واچوه کله که موږ خپله محاسبه کوم ګژدمکونه هلته ډېر ځایونو کې نه راځي ډېر دلته موږ ګوره په ډېر ځایونو کې 0 ده یوازې دغه ځای کې 0.0 شپږ څلور ده د دې یو د بل نه فاصله څومره ده 803 تقریبا څو راځي 90 سانتي 88 سانتي نو دې نه چې ښه ده چې په هغه باندې واچوي هغه نورمونو له مخې د هغه ته لنډه اتکا ته لنډ 15 سانتي ده منځ کې د 15 نه تر دېرش تک څو ده هماغه د هغه له مخې ورته ګژدمکونه واچوي که نه پیدا کېږي دغسې ښه که داسې کوم ځای کې موږ ته ډېر هم راکړي لکه هلته که تاسو که موږ هغه ته لاړ شو بېرته شو ټیبل ته لاړ شو شو ټیبل هغه دا وکړه کاپي نن هم ډېر درس لکه ویلی ښه نیم ورځ درس مې ویلی دوه ورځې نیم ورځ ویلی هغه ټول درسونه د هغه نه دلته څه دا دی که ګوره دلته سعادت صاحب هغه هم شته ښه ډېر اعظمي شته په ام کې دی که نه ام کې دا یاد کې وساتئ په ام کې دا مساوي ده ګوره مکزیموم به ولیکئ بیا ام له څو نه شروع و 2 نه تر څو پورې ده ام 45 نه 40 45 او 0.3 دا هم کش کې هغه مو نه ختم کړی ښه زه دلته ګورو
0.10 دا خو موږ ته معلوم دی صحیح ده. شپږ ملي لپاره به هغه وګورو. شپږ 50 ښه خیر ده دلته به ورته ولیکو 3.. هلته مو که بیا بدلاوه بل هغه مو راخیسته دا به موږ ته اسانه وي صحیح ده که نه. ضرب شپږه دا مربع او په څو ویشو پر 4 باندې. ښه د یو لپاره دا د دوو لپاره که نه نور خو پوه سوسې څنګه لاسته راځي. 2 ضرب څو ضرب دا 23.25 دومره راغی. 50.52 50.52 دا تقسیم په دې باندې کوو که نه دا مساوي دا په دې باندې وویشئ چې څو راځي. ګوره دا څو راغی 15 سانتي 15 سانتي ونیسه. اوس هم څه غازمي ته راواخله 15 سانتي هلته بیا ته خپله وګوره داسې ته به لاړ سې څه شی به وګورې ولې هلته مومنټونه وګوره خامخا توپیر کې راځي. داسې هم نه ده چې ټول یو ډول واوسي. هلته څنګه او بل دا کمبینیشن چې موږ ونیو که نه کیدای شي په ډیډ لوډ کې یا په لایو لوډ کې یا د بل لکه یو لایو لوډ و ډیډ لوډ و بل سوپر ډیډ لوډ و کیدای شي کوم ځای کې عرضي خو ډېره وي. داسې مهمه خو نه ده چې ټولو ځایونو کې د یو شی یو ډول عرضي څه شی څومره چې وزنونه ډېرېږي هغومره به در سره عرضي خو هم ډېرېږي. او خو چې وایه در سره لویه شوه خو هغومره به وزن هم در سره ډېر داسې ټرانسفر کوي. یوه خبره ده دلته لیدلی شئ ټول او بل هر پوړ کې هم توپیر کوي. نو دا خبره خو نه ده چې دا خو سخت زیات قیمتونه راوړي. کوم دغه ټول چې ګورې خو اکسل کې بس نور پروګرامینګ ورته کوه که نه پوه شوې. دا ټول خو داسې لکه اکسل باندې سړی ښه ورسره پوه اوسي بیا کولی شي. اوس تاره پایه خو هم ته نسې لیدلی که نه چارې پایې پسې وګرځي بس به یې نن دومره او بل هغه شل لکه ما د ایډیټ مې درته کوو نه که هغه سیخ چې کوم بازار کې نه پیدا کېږي آپشن مینو ته به لاړ شي هلته یې ورته بدل کړه مساحت یې هم هلته ورکړه او هغه یې ورکړه قطر یې ورکړه بس بیا خپل او انشاءالله